روایات دي چې هغه په سند متصل سره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسیدلي دي دا غي لپاره یو خاص منشبي د الله په کتاب کې دا غي هغه احادیث دا ماخوذ وي دې وجه نه امام شافعي رحمه الله ذکر کوي السنة شارحة للكتاب سنت نبی رسول الله سلام دا شرح د الله پاک جل جلاله د کتاب دا بغیر احادیث په پورې موږ الله په کتاب باندې پوهیږو نو په احادیث باندې زمون عملی زندگی صحیح کیږي کڅو دا وی چې په قرآن باندې څنګه عمل وکم نو احادیث هغه ته وګوره دا د عمل کول آسان شي الله احسان کړی دی پیغمبر یې احسان را لګړي دی څومره ضرورت دي د انساني په حیثیت انسان هغه ضرورتونه رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندگی دي او الله پاک جل جلاله څومره احکام دي نبی رسول الله سلام خپل ځان باندې عمل کړیو دا دلیل دی چې ان شاء الله تعالی مشکل نه وي دې وجنه محققین ذکر کوي اسلام دین فطرت دی هیڅ یو حکم د الله په کتاب کې دا څه نشته چې دا د انسان د فطرت سره مخالف وي دا به عکس کی وي هیڅ یو حکم دا څه نشته په اسلام کې په قرآن پاک کې چې په هغه عمل کول انسان ته څنګه مشکل وي لا يكلف الله نفسا الا وسعها تکلیف نہ اور کہ اللہ پاک جل جلالہ سموار نرے گردول اللہ پاک جل جلالہ اس یو انسان کو یو حکم بانی مگر تم رجنے اکرار وس او طاقت دے دین یا احکام دا سکی دا معای شریف و حوالے سرا دا اخلاق و حوالے سرا یا دین یا احکام دا سکی زمان چکم معاشرتی روایات دی علاقائی رسومات دی سو کو دا تہذیب و ثقافت ہوئی سو کو دا رسم و رواج ہوئی اور سو کو دا کمدے روایات ہوئی جو قومی روایات اور سو کی کمدے علاقائی روایات ہے مول روجی دا گھڑیر دیات آسان عبادت دے ذکر اذکار دا ڈیر دیات آسان عبادت دے وہ زماؤس دا امتحان پہ فقردی کی لیکن زماؤس دا مفادات و تقرار و حکم الہی صرف عمل مولو کے رائشن یرداد اللہ حکم دے دا علاقائی کی کم دے ثقافت دے تحضیب دے دا حکم دے دا رسم و رواج دے اس کو کمباری بڑی کم دے عمل کے دنیا بدا غوقی یو دلتا کوئی لار کی روانو یو دو کسان راشین دو کسان داری تماشی کو جو باقی یو بلتا دباغو لکوان باقی یو مدوی ویلا لکو پر تصویر میرے کدلاس دنی گزاری کہ تصویر کو گزار کی پر کیا بدا سے حال ہے دنیا کی کم دے نکلر دنیا مفادات رہے جن کیا زمان پلاس کی تصویر نہیں یا مرد کی کم دے نکلی کی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خپل ځان عملی کړو ماو دا اللہ جل جلالہ کتاب عملی کول دا مشکل کار نه دی اللہ دې محدثین باندې رحمتونه وکړي ټول قرآن دا اللہ پیغمبر کو خپل ځان باندې عملی کړو دا اللہ پیغمبر مختلف ټکم دی پهلوګانې مختلف اړخونه محدثین او هغه نبی صلی الله علیه وسلم زندگی راجمع کړی دا جاء مشکات المصابیح په شکل کې د نبی صلی الله علیه وسلم زندگی راجمع کړی دا تقریبا دا مسودا دغه کتاب په عنوان باندې مضبوط کړي یو کم ډیر عنوانات د کتاب په عنوان باندې کله د باب په عنوان او مضمون باندې مضمون کړي دا څنګه دي کوم دي محدثین او دې کې تقریبا 15,915 احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم راجمع کړي دا اول شروع کړي او بیا په اخر کې باب تړي باب ثواب هذه الامه د دې امت اجر او ثواب په دې باب کې 12 احادیث راوړي او کومو مسائل باندې مشتمل دي په دې اخري حدیث کې کوم مرکزی خبره ده دانن الحمدلله موږ ټول کلمه ویو چې مسلمانان دا راجمع شویو مونږه د خپل ذمہ داری د احساس په بنیاد باندې دې ته حاضر شو چې مسلمان یو ذمہ داری ده او ذمہ داری سره د دنیا قانون را دی
چې کله چا په یو کار باندې ذمہوار ګرځي نو اول به د ذمہواري کې بیا مولا دا او چا بسې ورکې په ذمہواري پوره کول باندې څه فضایل او خصلتونه هم ذکر کې یاره زما بچی ډېر زیات کار محنتي انسان دی ډېر زیات اخلاق کرتے الله پاک جل جلاله دې امت فضائل دې امت شان د نور امتونو ډېر زیات لوی شان دی یو شان دی یعطي بالعمل القليل الاجر الكثير هذا امت مسلمانانو تاسو زندگی او عمر د تیر شو امتونو ډېر زیات کم جستاسو زندگی ډېر زیات کم دا عملم کار خبره دی کم خو الى الله پاک جل جلاله احسان دوړا دا الله ستاسو دومره احسان دی یعطي بالعمل القليل الاجر الكثير فلک عمل باندې تاسو ته زیات اجر درکې دا خصوصیت د قرآن متنو چې من جاء بالحسنه فله عشر امثالها جاء بيوم کې سراتو شبداغه د فار لس اجر او ثواب ندي دا نور امتونو دا دې امت خصوصیت چې په خطا او نسيان سره ګناه وشي الله یې ورته معاف کوي دا نور امتونو دا حالو چې د نبی د زمانه خلق به ختم شو د دې کار به ختم شو د دې امت خصوصیت دا ده چې د څو پر الله پاک جل جلاله دې دنیا د آبادی اراده الله پاک خلق بلاقي د قران او سنت داعیان هغه به د نبی کار کوي او الله دې زموږ په ژوند کې نصیب کړي دا اخري حدیث راوړي په دې کې د امت دوه فضائل دو خصوصیات ذکر کئی نبی علیہ السلام فرمائی انتم خیرها و اقربها علی اللہ تعالی تاسو یہ ورد آگئی و عزتمند آگئی امتون فاتا پاک جل جلالہ باری ذمہ داری دی امت مسلمانان صدا تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر تاسو خلق تا نیکو کار حکم کوي او خلق د منکرات خلاف شریعت کار نه کوي دا دې امت ټول مسلمانانو کلمه ویو مجاهدا کلمه وی لا اله الا الله محمد رسول الله دا دې لازم والدا جناب الانبیاء او بکار باندې ولاړی کم کار ټول انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام هغه دې امت مسلمانانو دې دا یو لوی ذمہ داری ده نوردی امت خصوصیات و فضائل اللہ پاک جل جلالہ دیر کیا ذکر کری دی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا منگر دولی تاثر امت ورا امتنا خبیر دیر شویدی وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ طول یوم دے شریف او ذموالی سنبھال گئی امت جماعت تویلے کی دی وڈ تویلے کی دی تاسو پروګرام به یې په یو پروګرام باندې تاسو ټول اتفاق دی چې خلک نیکو دراولي او د بدونه منع کوي وعن باز ابن حكيم عن أبيه عن جده وعن تسين خدا عن أبيه عن جده فاختصار وسند کو بنیاد باندې ذکر کړي وما دخل باباجي محترم شیخ الحدیث رضی الله عنه په یو مقدمه ویډیو چې بده کې ترغیب هم ده ذکراوی د روایت معاویه بن حیدر رضی الله تعالی عنہ صحابی د نبی صلی الله علیه وسلم راغب فی حکیم هغه د خپل کار په شانی شیخ الحدیث سے محدث سے او دا غزوی فرض هغه د خپل کار په شانی شیخ الحدیث سے نو ذمہواری نشه سمبالولې سو کوئی جو قرآن او حدیث باندې ځان کوی کړي نه ان شاء الله ځان پر خیر څه کوی تو رمضان شریف را روان دي ټول مسلوکیات مخکې رسو کول او دورو ته ان شاء الله خواندان پاره روان ډېر عظیم دي کوم دې بیا شرع روان ده قرآن بیا شرع روان ده ان شاء الله د خیر په دورو کې به شرکت کوو دویم د الله د کتاب د درس سره سره چې کوم دې احادیث د نبی صلی الله علیه وسلم دا غي درسونه کول د قرآن او د حدیث رڼا او یوازې په خپل علم باندې اطمینان حاصلول نه چې رضا عالم بچی مې عالم دی یا په کور کې کوم دی
نہ ابراہیم علیہ السلام مدرسہ جوڑ کرا اللہ دربار کی دعا کی ربنا وجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا